د اډولف هټلر پلرنی هیواد اتریش، پښتو افدري کې نوم اتریش لیکلی کیږي، انګلیسي کې ورته اسټریا وایي. دا یو اروپایي هیواد دی، وچه کې پروت او په رسمي ډول د اتریش جمهوریت یعنی ریپبلیک آف آسټریا دی. د جرمن یعنی اتریش کلمې لغوي معنا ختیځه سیمه ده. دغه هیواد ته آسټریا هم وایي. دغه هیواد د شمال له لوري له چک جمهوریت، د شمال ختیځ له لوري له سلواکیا او ایټالیا، د لویدیځ له لوري له لیختن اشتاین، سویس او جرمني سره پولې لري. وګړي او پراخوالی یې: اتریش یو کوچنی هیواد دی، 8000 کیلومتره مربع پراخوالی لري. د پراخوالي پر اساس دغه هیواد 114 هیواد شمیرل کیږي. وګړي یې بیا 9 میلیونه دي او پر همدې اساس د نړۍ په 98 هیواد کې راځي. 80% وګړي یې عیسویان او همدا ډول 8% پکې مسلمانان دي. په قومي ډول یې غوڅ اکثریت وګړي اتریشي دي. سیاست او حکومت یې: د نازي جرمني دیکتاتور مشر اډولف هټلر په خټه د اتریش هیواد و. دا یې جرمني ته لاړ او کلونه وروسته یې د جرمني تابعیت واخیست. د دویمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې اتریش د جرمني برخه وه او د جرمني په پار یې جګړه کوله. د دویمې نړیوالې جګړې په پای ته رسیدو سره او 10 کاله وروسته اتریش خپله خپلواکي ترلاسه او د اتریش جمهوریت شو. په همدې کال اتریش د ملګرو ملتونو غړی هیواد هم شو. 1995 زیږدیز کال کې اتریش د اروپایي ټولنې غړی شو. که څه اتریش د اروپایي ټولنې غړی هیواد او اروپا لویه وچه کې موقعیت لري، خو د ناټو پوځي سازمان غړیتوب نه لري. ناټو کې د اتریش نه غړیتوب لامل دا دی چې د اتریش د 1955 زیږدیز کال کې اساسي قانون اړوند اتریش یو بې پلوه هیواد او هیڅ پوځي ټلوالې او اړخ کې به برخه نه اخلي. د اتریش د اساسي قانون اړوند دغه هیواد به د نړۍ په هیڅ جګړه کې برخه نه اخلي. د اتریش بیرغ 3 ټوټې لري: سور، سپین او سور. سور یې د غښتلتیا او زړورتیا مفهوم ورکوي او سپینې ټوټې د سولې مفهوم لیږدوي. د اتریش د بیرغ په اړه ریکارډي خبره دا ده چې د نړۍ تر ټولو زوړ بیرغ دی. د اتریش بیرغ په 1230 زیږدیز کال کې جوړ شوی دی. اتریش پرمختللی اقتصاد لري. اقتصاد یې صنعتي دی او خلک یې شتمن دي. ویانا یې پلازمینه او ستر ښار دی چې د نړۍ ډېر ډیپلوماټیک او سیاسي تړونونه پکې کیږي. دغه هیواد له امریکا او اروپایي هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې لري او مالدارۍ برخه کې ډېر صادرات نړۍ ته وړاندې کوي. د نورو داسې ویډیوګانو لپاره روحي سبسکرایب کړئ.